السلام علیکم ملګرو زما د یوټیوب ملګرو زه دا وخت سی ان جي ته ولاړ یم او ډېر رش دی نو ما وې د دې انتظار نه به فایده واخلم تاسو سره به څو خبرې وکړم لکه تېر ځل چې ما کوم پروګرام کړو په یوټیوب باندې تاسو کتلی نو هغه زمونږ د کلتوري سند په حواله باندې و زه به تاسو ته په پښتونخوا کې د اوبو په ذرایعو باندې هم خبرې کوم او دا سیریز به جاري نن یو تعارفي غونته پروګرام کوم چې د دې نوم دی واټر ریسورسز ان پښتونخوا نو زما را روان ویډیوز به چې نو هغه د پښتونخوا د ابي وسایلو په حواله باندې پسې باندې چې ما د امفیل تیسیز هم لیکلی دي او چې کوم اجمالي خاکه ما راښکلې ده نو خو د هغې سرسري نظر زه تاسو باندې اچوم تاسو که وګورئ ملګرو زموږ د وطن شمالي اړخ ته چې کوم دي نو ډېر د غرونو نه ختمېدونکې سلسلې دي چې په هغې کې د کوه همالیه سلسله ده په هغې د کوه هندوکش سلسله ده په هغې کې د کوه کراکورم دی بیا داسې چې موږ د مغربي اړخ ته داسې راوړو کوم برید چې د افغانستان او پاکستان دی په دغه کوه سلیمان چې ورته د سوپید غرونه وایي نو په دې غرونو باندې په بنیادي توګه د واورو نه ختمېدونکې اوږدې سلسلې دي او دغه واورې چې کومې په ژمي کې پرېوځي په اوړي کې هغه مړ کېږي هغه ویلې کېږي او د دې نه چیني ابشارونه جوړېږي د دغې چینو ابشارونو نه دا بیا په د دې نه رودونه جوړېږي دغه رودونه چې دي نو هغه بیا یو خاص مقام ته راځي او سیندونه ترې جوړېږي دغه سیندونه دا اوبه چې دي نو دا زمونږ د ډیمونو دپاره د بجلۍ دپاره د اوبخور دپاره د څښلو دپاره د هر قسمه استعمال دپاره پکارېږي دا به ګورو په راروانو وختونو کې چې په پاکستان کې یا د پاکستان سره ګیر چاپېر زمونږ کومه د اوبو ذریعې دي کومې د غرونو سلسلې دي په دې به زه راځم خو دا په دې پروګرام کې دا وایم چې زمونږ ته یو تھریډ دی یو امریکن جرنلسټ ډېر مخکې یو کتاب لیکلی دی واټر په هغې کې باقاعده توګه دا دي چې را روانه صدي به په اوبو د جنګونو صدي را روانه یعنی دا روانه صدي چې دا په اوبو د جنګونو صدي په دې بنیاد به چې ګلوبل وارمنګ به عالمي تودوخه به دومره شي چې د اوبو کموت به راځي د اوبو ذرایع به چې دي دا به کمیږي او که چېرې موږ خپل ماحول یخ نه کوو موږ ځنګلونه موږ ونې بوټي ونه کرل نو خدای مکه دا مسلې به نور هم ډېرېږي بل دا چې آبادي زیاتېږي ځنګلات ډېر زیات ختمیږي نو د دې په وجه باندې به زموږ د اوبو وسیلې چې دي نو دا کمیږي او دا به د انساني ژوند ته یو تھریډ وي نو په دې بنیاد زه ضروري ګڼم چې زه تاسو ته خپل شماریات هم وخت په وخت باندې وړاندې کوم او د هغې سره سره چې دی نو زه تاسو د دغې مسلو نه هم خبروم کومې مسلې چې موږ ته راپېښې دي او یو اویرنس هم موږ کوو یو شعور هم بیداروو چې موږ د اوبو د ذرایعو دپاره زموږ چې کوم ماحولیات دي ماحولیاتي بدلون دی چې په هغې کې خپل موږ مؤثر کردار ادا کړو نو ګرانو او مینوالو زما چې کوم یوټیوب چینل دی هغه به تاسو باقاعده سبسکرایب یې کې تاسو دا ټلۍ چې کومه جوړه دی ټینګ ورکړئ چې را روان ځل زما چې په اوبو باندې کوم معلوماتي پروګرامونه دي چې هغه تاسو خامخا چې دی نو د هغې نه خوند او مزه اخلئ نو دومره مې درته وی چې زموږ پښتونخوا د اوبو کور دی موږ سره د اوبو ذریعې ډېرې دي د کوه همالیې د کوه هندوکش دا چې کوم د اباسین ته څومره دا سیندونه راځي که د پنجګوړۍ سیند دی که هغه د سوات سیند دی که هغه د چترال سیند دی که هغه دې پسې د کابل سیند دی کابل کې بیا چې دی نو د کونړ سیند او دغه رنګه دا راپرېوتي دي او دا بیا راځي دا بیا د لوی اباسین سره ملګري کېږي دا زموږ د اوبو ذریعې دي اوس په دې څه پکار دي څه نه دي پکار دا به زه په راروان پروګرامونه کوم ډېره زیاته مننه او ژوندي اوسئ خوشحاله اوسئ په امن کې او سلامت اوسئ